أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د زمر ټي وي نا تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. د اسماء الحسنا د الله کریم نوم سره المصور برکات او خواص به تاسو ته بیانوم. ویډیو کې مخکې تلو نه وړاندې تاسو په خدمت کې عرض دی چې مهرباني وکړئ زموږ چینل چې کوم دی دا ډیر سبسکرایب کړئ. کوشش وکړئ چې زموږ دا چینل په خپل ګروپونو کې شیر کړئ. نو دې کې به تاسو ته ډیره فایده دی او دا وی چې یو خو صدقه جاریه ده که د چا کم مشکلات دي کم مسلې او هغه تنګ شوی یا یو ځای ته نشي رسېدی یا بهر ملکونو کې چې هغه ځای کې دم دعا والا نه نو هغې که دې نه څه فایده حاصله کړه نو زره سره زما به تاسو هم په هغه ثواب کې شامل یې. نو دوستانو چینل سبسکرایبول مه هېروئ او بس زما ویډیو ته تاسو له غوږ شئ. نن به زه تاسو ته چې کوم د اسم مبارکه خواص برکات وظایف بیانوم دغه د الله کریم نوم دی المصور، صورت ورکول والا. او دوستانو د دې نه مخکې چې کوم ویډیو زمونږ راغلی وه البارئ د دې خواص برکات هم هغه دي کوم چې د البارئ دی. دا خصوصي د هغه کسانو د هغه زنانو د پاره دی چې د هغوی بچي نه وي. موږ ورته پښتو کې شنډې وایو. کمې زنانه شنډې وي نو هغوی یا کم نارینه وي او د هغوی بچي نه کېږي نو هغه دی خصوصي دې ته توجه ورکړي. او یا کم ملګري دي چې د هغوی څه کسان او پیژني چې د هغوی اولاد نشته نو د دې المصور دا وظیفه دی د دې لینک دی هغوی سره شیر کړي. دوستانو کوم ښځې چې حمل نه ټهراویږي حمل یې نه کېږي نو هغه دې په کثرت سره د یا مصور ورد کوي. دا وظیفه دی په کثرت سره کوي، ډیر زیاته دی کوي. الله رب العزت به هغه د هغې حمل جوړ کړي. او دغه رنګې که څوک 7 ورځې روژه ونیسي یا یو نارینه ونیسي یا دا زنانه په خپله ونیسي او د روژه ماتې نه پس 21 ځل دا اسم مبارکه په اوبو باندې ووایي او هغه باندې دم کی او بیا هغه شنډې ښځې ته بیا اولاده ښځې ته ورکي. الله رب العزت به د هغه شنډېتوب بیا اولادي ختمه کی او هغې له به الله اولاد ورکي. او کم کس نارینه دی او هغه غواړي چې زما له الله اولاد راکي نو خپل بسترې ته راتګ سره وزل د دا اسم مبارکه یا مصور ووایي او بیا د خپل کور والا سره ملاو شي. الله رب العزت به ده ته نیک اولاد په نصیب کړي. انشاءالله د هسپتالونو ډاکټرانو حکیمانو ضرورت به ته نه پیښیږي. او د دې خواص دام دي چې یا مصور سره هر مشکل کار اسانیږي. او دوستانو یو ډېر د کمال وظیفې د دې دا هم ده چې څوک اودس وکړي او د هغې نه پس د دې شهادت په ګوته باندې دا اسم مبارکه په خپل تندي باندې ولیکي نو انشاءالله العزیز چې څوک هم د ده سره ملاویږي هغه به د ده دوست کېږي او د ده سره به محبت ساتي. او اوبو باندې دمولو سره او هغه څکلو سره الله رب العزت به د ظاهر او باطن پاک کی او لویه مرتبه ولا الله ورکی. او دغه رنګې د بې اولاده ښځو دپاره یو طریقه دام ده د سوره حشر کم آخري آیات چې دی والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. د دې آخري چې کوم دی والله الخالق البارئ مصور له الاسماء الحسنى دغه دا آیات وکړو. د دې آیات په منځ کې یا مصور سلزل وایي خصوصي ټایمې د مازیګر مونځ نه پس دی. الله رب العزت به دله اولاد ورکي. او انشاءالله العزیز بیا به ما دپاره به هم دعا کوئ او کم کسانو که شیر کړي هغې دپاره هم دعا کوئ. الله رب العزت دې ټول بیا اولادو حضراتو ته نیک اولاد ورکي. او که د چا نور په زړه مرادونه یې الله یې د هغې مرادونه پوره کړي. دوستانو د نن ویډیو په سره ستاسو په خدمت کې زه حاضر یم. انشاءالله بیا به په بلې ویډیو کې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. د تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.